په ترکیه کې زلزلې په زرګونو کسان وژلي. آیا په یاده زلزله کې د عبدالرشید دوستم مړینه رښتیا ده؟ رجب طیب اردوغان څه ویلي؟ که غواړئ پوه سئ نو ویډیو تر پایه وګورئ. سلامونه قدرمنو لیدونکو، زموږ مشال پریس یوټیوب چینل ته ښه راغلاست. زلزلې په ترکیه او سوریې کې څه باندې 1500 کسان مړه کړي. په ترکیه او سوریه کې چارواکي وایي نن دوشنبه د فبروري 6 دوه زلزلو څه باندې 1500 کسان مړه کړي او زرګونه نور یې ژوبل کړي دي. د امریکا د متحدو ایالاتونو د ځمکې پیژندنې ادارې ویلي دي چې د ریشتر په کچه د لومړۍ زلزلې شدت 7.8 و او د دویمې زلزلې شدت 7.5 و. زلزلو د ترکیه په جنوب ختیځ او د سوریې په شمال کې د غازیانتب سیمه ځپلې ده. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلي دي چې په زلزلو کې لږ تر لږه 912 تنه مړه سوي دي. هغه وایي چې 5383 نور کسان په دغه زلزلې کې ژوبل سوي دي. فرانس پریس خبري اژانس د سوریې د مقاوماتو له خولې ویلي دي چې په زلزلې کې په دغه هیواد کې هم لږ تر لږه 592 تنه مړه سوي دي. د سوریې دولتي اژانس وایي چې شاوخوا 1200 تنه نور ژوبل سوي دي. د سوریې د دولتي خبري اژانس په راپور کې ویل سوي چې د حکومت تر کنټرول لاندې سیمو کې ګڼ شمېر ودانۍ نسکوري سوي. چارواکو ویلي چې د مړو او ژوبلو په شمېر کې ښایي بدلون راسي ځکه چې د ژغورنې او لټونو عامله کار کوي. په ځاني زیانونو سربیره خلکو ته درانه مالي زیانونه هم رسیدلی دي، خو په دې هکله تر دې دمه دقیق معلومات نه دي خپاره سوي. په رسنیو او ټولنیزو رسنیو کې د نسکورو سوو ودانیو او سیمو تصویرونه خپاره سوي دي. راپورونه وایي چې په ترکیه او سوریې کې سلګونه ودانۍ نسکوري سوي دي. دا زلزله په قبرس او مصر کې هم حس سوې ده. زلزله سهار وخت سوې او خلک ویده وو. زلزلې په ترکیه کې ډېرې سیمې ځپلې دي چې په میلیونونو سوریایي کډوال هم پکښې اوسیږي. د ترکیې حکومت له نړیوالو غوښتي دي چې په دغه بشري ناورین کې ورسره مرسته وکړي. د ترکیې د امریکا غږ څانګې د یو عیني شاهد له خولې ویلي چې زلزله لومړی د مرسین په ښار کې وسوه چې 1 دقیقه وه. په ورته مهال په ټولنیزو رسنیو کې داسې ګنګوسې هم خپرې سوې چې ګواکې د افغانستان پخوانی پوځي مارشال عبدالرشید دوستم هم په یاده زلزله کې خپل ژوند د لاسه ورکړی، خو وروسته ځینو رسنیو دغه راپور رد کړی او ویلي دي چې د عبدالرشید دوستم روغتیایي وضع ښه ده. قدرمنو لیدونکو، نړۍ مننه چې ویډیو مو تر اخري شیبو وکتل. د لا زیاتو او نورو لحظه پر لحظه خبري مطالبو لپاره زموږ همدغه مشال پریس یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا او بلې ویډیو ښه وخت ښې چارې. د الله په امان.